د مټې تحصیل کوزي درشخیلې ویلیج کونسل کس چاقور کې د تازه ګل نوم یو کس په کور کې بیګا د شپې د نامعلوم وجوهاتو له کبله ناوخته اور لګېدلی چې له کبله یې د کور یوه کوټه سره د مال اسباب په مکمله توګه سوځېدلی چې پکې د یو موټر سایکل په ګډون بشونه کړکۍ دروازې او تیار ورونه هم سوځېدلي دي. د ویلیج کونسل کس چاقور چیرمن حاجي بخرهیم سره د ملګرو د پیښې ځای ته رسېدلی دغه متاثره کورنۍ ته یې ډاډ ورکړی او د سوځېدلي کور جاج یې هم اخیستلی دی. انډس نیوز نیټورک سره د خبرو اترو دوران نوموړي وویل دا خو اوس ډېر ناوخته ټیم کې ماته د ورور سوال جواب وکړو چې داسې د تازه ګل کور کې بېګا چېرته ناوخته په دا اور لګېدلی خو دې سهار تقریبا چې 3 بجې خبر شوي دي. الوګۍ به لیدلی بیا دې راوتلي دي هغه اور باندې سقابو خو نور په خیر شوی دی دا په کمرو ته او دا یوه کمره په دې کې زما خیال دی چې 3 بشونه پراته وو. د دې د تازه ګل د خولې خبره ده چې اتیا کړی وي په دې کې دروازې پرتې وي. دا موټر سایکل خو ستاسو د مخې خبره ده دغه دی نوی موټر سایکل هغه سوی دی په دې کې نور مطلب دا دی چې داسې ګاډۍ وي د هغې ټیر جو سوی دی دغه ځای نور سټپنیانې بلا متر پکې او دا له پاسه شی خو ستاسو د مخې دی برګي مرګي او دغه ټول او دا بیا راغورځېدل دی دا راغورځېدو سره د خاوره راغلی نه دا اور یې دغه کړی دی دا مړخل دی که نه دا به عفل هم دا نسخان به شی و نو مونږ خو د حکومت ته سترګې دي او هغو ته یو مطلب دا دی دغه دی چېرې سړی غریب دی کمزوری دی تاوانې شوی دی زما په خیال د 4-5 لاک ګروپو تاوانې شوی دی نو که حکومت مهرباني وکړي او د ده سره تعاون وکړي نو د هغو شکریه به ادا کوو هغو ته دا اپیل کوو حکومت ته چې تاسو په دې باندې غور وکړئ او د دې سره سمداد وکړئ. بلخوا د یاد کور مالک تازه ګل او موجود کسانو خپل نظرونه د انډس نیوز نیټورک سره څه په دا ډول شریک کړي دي. موږ ته خو داسې نور پته نه موږ په لوګي باندې لوګی شو موږ چې راورسېدو نو د کور ټول لکه نو اور هغه سورې کمرې او دا بشونه پکې پراته وو کړۍ وې او په دې کې چې دی نو دا موټر سایکل لمبري موټر سایکل دی دا پکې ولاړ وو او دا سامان پکې ډېر زیات وو ورونه پکې وو 6 جوړې ورونه پکې هغه ورونه پکې اوس نوي ورونه هغه پکې څه دي سامان ډېر شوی دی ډېر غټ خو پته نه لګي دا اور څنګه لګېدل دی یاره موږ پرې نه یو پوه شي نه یو پوه شي خفګان خو هغه خدای ته معلوم دی که موږ ووایو که نه هغه الله ته معلوم دی دا سړی په خپل هم غریب دی او دا بشونه او دا کړی او دا موټر سایکل دا چې سوي دي خو لیکن موږ په دې نه یو خبر زموږ دغه کور دی اوس وړو دا موسیقي جوړ کړو چې یاره پورته کسان لاړه ما تپوس وکړو ولې وایي د کور سوی دی نو د دوی هم دا لوکټې دغه وه چې بېګا یې واز کلی وی چې هلکه وروره کور ور واغېست موږ څه نه شو کولی چې کوم سو هغه هسې هم سوي دي د دوی وسوه خو نه موږ هغه خپل هغه د ګاونډ هغه کوم چې حق و هغه به موږ ټاکلی و نو اوس دې نه موږ خبر شو د ده خامخا 4-5 لاک 6 لاک روپو پورې تاوان شوی دی او که دې کې حکومت نه موږ دا سوال کوو چې که د ده سره څه امداد کولی شي نو هغه دې وکړي ځکه چې موږ هغه ته سترګې غړېږو نو خو موږ په دې حال باندې اور چې دا زما وښی دی د 3 بجې موږ ته ټلیفون وکړو زموږ په کور ته اور لګېدلی دی موږ د هغه ځای نه راړو او موږ چې راړو اور زموږ د بلې کمرې ته ما غوښتو والم او اور باندې موږ قابو راوست بله کمره ته بچ شوه د ما فایر برګېډ والا ته هم ټلیفون وکړو خو بیا هغه موږ د لارې نه واپس کړو او دلته موږ په اور باندې قابو راوستو موږ چې راړو سامان زموږ نه ډېر زیات خراب شوی دی 4-5 لاک روپیو تاوان شوی دی موټر سایکل داسې نوي ورونه داسې کاړۍ مړۍ د دې نن سبا قیامت چې تقریبا 4-5 لاک روپیو نو که موږ حکومت ته اپیل کوو که زموږ سره په دې کې امداد وکړي نو به ډېره غوره حاجي کتونکو دا د کوزي درشخیلې کس چاقور سیمه ده چې دغه تازه ګل چې دغه کور مالک دی تازه ګل نومیږي د په کور کې بېګا د نامعلوم وجوهاتو له کبله دغه اور لګېدلی هغه چې دوی د خپل اپني مدد آپ تحت دغه خلکو په شریکه دغه اور مړ کلی و د اور د مړ کېدو نه مخکې چې دی د هغه دغه دومره تاوان شوی چې دغه موټر سایکل ته ټولو خبرې تاسو واورېدې یقینا د 15-16 لاکو روپو د هغه چې دی په دغه کمره کې په دغه کوټه کې سامانونه سوي دي او یقینا دا د یو غریب سړي لپاره ډېر لوی تاوان دی د دغه ټولو خلکو په وینا او بیا د پراچا قومي موومنټ چیرمین د هغې په وینا چې هغې هم زموږ سره حاجي بخرهیم هم خبرې تاسو واورېدې د هغې په وینا باید چې صوبایي حکومت په دغه هر څه باندې چې دی دغې ته په پام کې ونیسي او د دغه تازه ګل ورسره مرسته وکړي یقینا دا به یو ډېر ښه اقدام وي ځکه چې په دغه لږ ساعت کې د هغه د بلها تاوان شوی دی چې د هغه دپاره دغه ډېر لوی تاوان دی هم د دې سره خپل قربا حبیب الله همدرد او کیمرامین امان الله ته ورکړي اجازت د لوی الله پام